پاک رباز بی حد گناهگار یم ډیر ستا په در کې زه ژړېږم توبهګار یم ډیر استغفر الله استغفر الله ستا د رحم و مغفرت زه امیدوار یم ډیر. ډېرو کسانو ماته دا ویل چې موږ ساده بارانونه د استسقا ویلا ده، خو اصل مینن وجه دا درته ویل چې دا باران ولاړ ولې موسم یې وخت دی دا وګر د ژمي وخت سره چې دوبي دا د الله عذاب دی، دا د الله عذاب دی. الله ته به توبه باسي، د زړه له کومې به توبه باسي، د دغه مجلس کې به توبه باسي. د جمعې د لمانځه حدیث کې راځي د جمعې په لمانځه کې د جمعې په ورځ باندې د دعا د قبلېدو وختونه دي. محدثین په دې کې تشریح کوي دوه وخته شي، یو هغه وخت چې امام منبر ته وختي د جمعې د لمانځه د دعا نه وروسته دغه وخت دعا د قبلېدو دی. یو بل بیا محدثین دا تشریح کوي چې د مازدیګر د لمانځه نه وروسته د ماښام د لمانځه پر دغه وخت د دعا د قبلېدو دی. دا د جمعې د لمانځه وخت د قبلېدو دی. د جمعې د لمانځه نه وروسته به توبه باسي، داسې توبه وباسي چې کومه ګناهونه کړي دي په خپله وشکه باندې به الله تبارک وتعالی باندې معفوي. لیس شیء احب الی الله من قطرتین. دا حدیث ما ته ډېر خوند راکوي، ډېر زیات خوند راکوي او همیشه یې ځواب الله وایي ما ته هېڅ شی خوند نه راکوي، در هېڅ شی دوی محبوب نه دی لکه دوی قطرې. قطرة الدم یوه د وینه قطره ده چې د الله په لار کې وبهېږي، شهید. الله رسول به دا دعا کوي حضرت عمر رضی الله عنه، ای الله اللهم ارزقنا موتة شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك. هغه رقم اوس په منبر کې شهید کړي. عمر رضی الله عنه دعا الله قبله کړې د زړه د کومې یو هغه دومره قطره څه شي ده، هغه قطره د اوښکې ده چې د انسان د سترګو نه راتوی سوه، پر خپلو ګناهو پښیماني یې وکړل. الله وایي زه شرمېږم چې د دې بنده ګناه به وکړم. الله وایي د دې ګناه قیمت، د دې سترګې د اوښکو قیمت زه نه لرم، نه لرم. تهجد په وخت کې وایي الله تبارک وتعالی اول اسمان ته راسي، دوم اسمان څخه اول اسمان ته راسي، وایي د خپلو بندګان چې یو داسې بنده نشته چې هغه د شپې راکښې د سره یې تهجد منځ کوي. عجبه خوند پکښې دی، دا باندې ځان ولد کړي، دا باندې ځان عادت کړي. که بېروزګاره سړی قسم په خدای الله یې غني کړي، که حاجتمند سړی قسم په خدای الله یې حاجت ورپوره کړي، که بې اولادي والله الله اولاد ورکړي، که بې علمي والله الله علم ورکړي، که هر حاجت لري قسم په خدای الله یې پوره کړي. قسم دې مې په خدای ستاسو کوم مشکل لري تی په تهجد راکښېنئ په شپه کې الله ته پیش کړه. هېڅوک نه ګرده بې دی، تا و خپل رب یاست. یو ارده لاسونه پورته کړئ، ای الله چا ته ولاړ سم، کوم بنده درته ولاړ سم، یو بنده لاس نه راکړي، ټول ناامیده کړم. ستا درد د ناامیدۍ نه دی، ستا درد د امید دی. ای الله ما معاف کړه، ای الله ما ته حاجت را پوره کړه، ای الله ما ته زوی راکړه، ای الله ما ته نکاح راکړه، ای الله ما فلانکۍ زړه ته پوره کړه. یوه میاشت په تېره سوي دي، الله به ستا ټول ضرورتونه پوره کړي. ما ورته خو چې زړه ته ورسې د دې دوه زره وټکې زه څه ښه راسره وکړی دی. الله مستغني سړی ډېر خوښوي، ډېر خوښوي. دا سوچ وکړه دا ته چا ورکړی ده؟ الله ورکړی. دته سوال کول ښه دي که د ده و رب ته سوال کول ښه دي؟ هغه رب چې خزانې لري، هغه رب چې خزانې ډکې دي، هغه پر بنده باندې راوروي د باران په شکل باندې، هغه رب ته لاس پورته کړه. الله دې زموږ ګناهونه رامعاف کړي، بندګانو د ګناهو څخه ځان وساتي. د الله بندګانو والله حالات ورځ سره باندې بدل توبه وباسي، ځوانان توبه وباسي، د دغه مسجد نه دی ووځي چې د ګناهو صفا یاست. او دا الله فرمایي توبو الى الله توبة نصوحا، شایسته توبه وباسي، نصوحه توبه وباسي. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. ستاسو رب ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي. الله وایي د الله په قول کې خو شک نشته که نه، زموږ ستاسو ټول ګناهونه به الله رامعافوي، الله بیا رامعافوي. خپل حاجت دپاره دعا وکړي، دا مسلمانانو دپاره دعا وکړي، د دا مرغانو حیوانانو دپاره د بارانو دعا وکړي. دا ټول زموږ د ګناهو په وجه ولاړ دی. الله جل جلاله دې موږ اصلاح کړي، خدا جل جلاله دې زموږ ځوانو طبقه را اصلاح کړي. الله دې د عدل، انصاف، صداقت، امانتداري توفیق مشترک کړي. پروردګار عالم دې د درواغو څخه، د دوکې څخه، د ظلم څخه او هغه اعمالو څخه چې الله په ناراضګي الله دې موږ